بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. insert tab cross reference هم پرونه ویل نن کومنټ وای. متن باید ولرو صفحه کې. دا متن ده خپل کومنټ نظریه ته وایي چې ته د یو موضوع په اړه یو نظریه ورکوي، یو اضافي خبره کوي ورته لیکي. یو دا یې که نه اوس تاسو به زیاتر فیسبوک خو کاروئ، هلته لاندې په انګلیش چې لایک کومنټ شیر لیکلی. کومنټ په معنا د نظریه ده. تا کوم لیکنه چې کړی، کوم عکس دی ښیي یا کوم ویډیو دی تا خپور کړی، د هغه په اړه خلک نظریه ورکوي چې دا ښه ویډیو ده، دا بد ده، دا څنګه چل ده، هغه نظریه ورکوي. دا کومنټ ده. نو دلته په کتاب کې هم مونږ کومنټ هم لرو چې مونږ او تاسو چې کومنټ جوړ کړو. لکه څنګه په تور مثال دا ګوره ډاکومنټ ده. زه غواړم چې دغه ډاکومنټ په باره کې، ډاکومنټ په تور مثال یو لغت ده، صحیح ده، چې سخت لغت ده، هر څوک په معنا باندې نه پوهېږي، ته د دغه لغت ترجمه کوې یا د دغه لغت په باره کې یو څه نور لیکنه کوې. څنګه؟ دلته کرسر ودروه، کومنټ باندې کلیک وکړه، چېرته راغی؟ دلته کومنټ ته څه کوې؟ دا کومنټ به ورته لیکي. نو چې هغه چې شی تا زړه یې تا خپل کومنټ ورته لیکي، دلته راځي. بل راځو په طور مثال دلته راځي، دا ورډ ده، په ورډ باندې دلته م یو کومنټ لیکي. ګوره صحیح سو، دا یو کومنټ ده، یو نظریه ده. دلته راځو بل شی ده، اگزامپل ده، دلته یو هغه کومنټ ورکوي ته څه کېږي. دا ټول کومنټونه دلته ښیي، دلته راغلل، دا کومنټونه دي. اوس ګوره چې کله ته کومنټ باندې راځي څه کوي، اتومات دا لاین ځي چې دا د ډاکومنټ په اړه دا کومنټ لیکل شوی ده، دا نظریه لیکل شوی ده، دلته څه ښکاري. بل په طور مثال دا چې دا اگزامپل ده، دا بل څه ده، دا د ورډ په باره کې دا نظریه ده، دا لیکنه پکې شوی ده. نو دغه کومنټ دلته کومنټ څه ده؟ اصل کې موږ او تاسو ته ریویو کې وایو. ښه ګوره ریویو، نیو کومنټ ده، ډیلیټ ده، پریویوز ده، نیکسټ ده، شو کومنټس دلته ده. بیخي څه کوي کومنټ بیخي نه ښیي، دغسې ښیي. ګوره هر کومنټ کلیک وکړه ورباندې، بعد هغه بیا کومنټ درته ښیي. بیا دغسې بل کومنټ وګوره، بل وګوره، دا ایسته که بیخي ښکاري نه. دلته ګوره دا کومنټ ولاړې دلته. زه وایم چې دا هغه پریویوس مخکینی کومنټ راته وښیه، بل مخکینی اخوا ته لاړ شه، دا کومنټ دلته دا ډیلیټ کومنټ کوم یو همداسې ده، دا ډیلیټ کا نظریه چې سو ډیلیټ سو. دا پاسته دلته بیا ریویو کې راځي، خو دلته صرف دومره راغلی و چې دلته هم کومنټ باندې پوسټ کومنټ چې شي دا کومنټونه ټول ډیلیټو، ضرورت نشته اوس ورته. آل کومنټس ټول کومنټونه چې سي ډیلیټ سو لاړل. راځو بل درس ده چې ډېر مهم درس ده، هغه هیډر فوټر پیج نمبر ده. ګورئ چې کله هم ته دغه هیډر ده، هیډر څه ته وایي؟ ګورئ په دې صفحه کې اوس دا صفحه له کوم جنه شروع ده؟ دې جنه شروع سوی ده. دې جنه پاس اوس زه دلته لیکنه نشم کوی، دلته زه اوس لیکنه نشم کوی. او که زه وغواړم چې لیکنه وکړم څنګه به کوم؟ دلته ډبل کلیک کوم. چې ته کله ډبل کلیک وکړې دا هیډر او فوټر د فعالیږي، دغه ځای ته دې ته هیډر وایي، یعنی په فرضي کې سر ورقي ورته وایي که نه، د پاڼې په سر دلته په دغه هیډر بیا داسې یو ترتیب لري. په هیډر کې داسې یو څه شی ولیکه، یو لیکنه دی وکړه. کابل د زه لیکنه کوم. ښه راځو بل دلته بل صفحې ته ګوره، همدغه یو لیکنه چې په هیډر کې وکړه، دا په ټولو صفحو کې دا تکراریږي. ګوره کابل دلته هم راغلی، دلته هم کابل ده، کته راځي دلته هم کابل، په ټولو کې همغه یو لیکنه وکړه، ټولو کې تکرارا راځي. بل خبره په هیډر کې دا ده، دلته هیډر کې لیکنه موږ تاسو کوی شو، خو اوس ګوره داسې لږ غوندې خیره ښکاري، داسې سم نه ښکاري چې تیز. ته به وایې چې دا پرنټ کې هم دغسې راځي، خو پرنټ کې دغسې نه راځي. ښه پرنټ کې بیا صفحه راځي، دلته لیکنه کوی شي ځکه په دې باندې بل پرده ده. ګوره اوس پکې تغیرات نشي کوی، هلته بیخي کلیک نه ده، چې دلته بیا ډبل کلیک وکړې دا ښکاري، دا نور خیره کېږي. ګوره دخوا ته بیا ته تغیرات نشي کوی. نو دا ټول دومره د کوم اپشنونه چې دا ټول د هیډر مربوط دي.
خو دلته یو درس دا پیج نمبر ده سه هیډر نه لګوندې هیډر سره یو شی دا خو لګوندې بیل ده. نن به دا وایي سبا بیا تاسو به هیډر باندې هم لګوندې پوه شئ، بیا ټول درس سبا ته بیا وایي هیډر خلاصو. ګورئ په هیډر کې دلته هیډر نه کاروم زه وایم پیج نمبر. کتابونه هم خو لیدلي دي تاسو ټول، سله اول نه شروع 1 2 3 هر صفحې ته نمبر ورکړی دی، خو نمبر فرق کوي په ښي طرف ته چپ طرف ته په منځ کې په دې بغلو کې چیرته ګور اول ټاپ ده، ټاپ دلته دا نمبر ده، خو ټاپ چیرته راسي چپ خواته راسي، یا زه وایم نه چپ خواته دی نه دا ټاپ خواته راسي، خو دا منځ کې راسي چیرته ده منځ کې، یا دلته راسي بیا ټاپ کې دلته ورته وایه ګوره عین د خواته دی ښي خواته دی. نو دلته هغه کوم ډیزاینونه تیار جوړ شوي ډیزاینونه د خپله د کمپیوټر د کمپنۍ تیار جوړ کړي دي، دا کوی چې ته دې نه استفاده وکړي. بیا کوی شو موږ تاسو خپله هم دته جوړ کړو. دا وګوره په طور مثال دا رقم ګوره دا زه وایم دا رقم پیج نمبر دا پیج نمبر کته سره راځي دا اول ده ګوره دویم دریم هغسې په ترتیب سره د پیج نمبر مخکې ځي ټول ځي. دا چېرته و په ټاپ و، یعنی د صفحې په سر دلته ته نمبر ورکوي. زه وایم نه بټم آف پیج د صفحې لاندې چې پاورقي ورته وایي چې هغې ته فوټر وایي، دلته چی فوټر وایي ګوره فوټر کې چېرته یې دلته ګوره دلته باید یې زه وایم دلته نه یې ګوره په منځ کې دلته منځ کې راسه، زه وایم دلته دی نه دلته راسه دخواته دی دا رقم دی ګوره دلته وان پیج هم ورسره لیکلی کته راسه دلته ګوره دویم پیج بل دریم پیج دغسې چې دا ګوره دلته دویم پیج ورسره لیکلی. نو دا تیار جوړ شوي سټایلونه دي چې ته کوی چې دا چې کې دنه استفاده وکړي. ګوره دومره ډېر دي، هر یو دغه یې ورته انتخاب کړه، دا رقم راځي ګوره دویم ده دغسې. زه وایم په دې اول کې چې دا ډیلیټ کړه دا هم پکار نه ده چې یو دانه ډیلیټ کړي ټول ډیلیټېږي. ګورئ ما یو دانه ډیلیټ کړه ټول چې سو ډیلیټ سو، دا ټول سره وصل دي یو شی راځي، خو چېرته ده لاندې. بل راځو زه وایم نه دا ریموف پیج نمبر دلته دا ایسته که بیا مې ریموف کېږي لاړ منځ لاړ. بل شی ده دلته راځو بل کمانډ راځو پورې ده ها بل دلته ګوره دا بل میرجن ده. میرجن حاشیې ته وایي، حاشیه خو تاسو پېژنئ کتاب هغه ده د میرجن ته میرجن خواته دلته باید پیج نمبر یې کوم خواته یې ګوره کلیک وکړه دلته راغی ګوره دا میرجن کې راغی ده خواته. زه وایم نه ده خواته دې نه یي ده خواته یې واچوه ګوره ده خواته راځي ده خواته دې نه یي ګوره میرجن دلته کته یي میرجن ده خو چېرته ده کته ګوره دلته پیج نمبر داسې راغلی ده پیج 1 په کته راځي پیج 2 ګوره پیج 2 دغسې. بل راځو زه وایم نه دا ریموف کړه د چې څو دا ریموف کړه. ګورې بل دلته موږ تاسو درې پوزیشنونه لرو. کوم پوزیشنونه دی ګوره اوس چپ خواته ده منځ ښي خواته دا پوزیشنونه. زه وایم منځ کرسر منځ کې ودروه دلته بیا ډیزاین ته راشه دلته پیج نمبر څه شی وایي کرنټ پوزیشن دا اوس موجوده چیرته چې کرسر چیرته ولاړ ده هلته ماته پیج نمبر واچوه بیا دلته دې باندې کلیک وکړه اتومات چیرته راځي عمل ته راځي که نه هلته چې وګورې هغه عکس ته چې وګورې دا چیرته ده ګوره ده خواته چپ خواته ده خو هلته کرنټ نه هلته راځي که کوم یو ته غواړې دا رقم پیج نمبر واچوه دا ګوره دغسې راځي. زه وایم نه دا ریموف که نه کار نه ده پیج نمبر ډیلیټ بل راځو فارمټ پیج نمبر ده. ګورئ په فارمټ کې بیا څه کار دی یو خو دلته دا خو ټول نمبرې وي چې موږ تاسو نمبرې ورته ورکولې نو تاسو کتابونه وګورئ که نه په کتابو اول کې چې اول هغه اوله صفحه بسم الله الرحمن الرحیم راځي بیا فهرست راځي مقدمه راځي که نه یو څه دغه موضوعګانې چې راځي دلته حساب نه یو دوه درې نه نمبر نه پکې دلته الف با جیم دال واو ها دا شیانې که نه یا دغسې که د انګلیش کتاب وي زیاتر دغسې ای بی سی ډي دا شیانې یعنی نمبر پکې نه وي نو څنګه کوی شو چې هغه د کتاب په اول کې هغه الفبا او دا شیان واچو بیا پس ته چې کله مقصود د کتاب شروع کېږي هغه جې نه ته نمبر یې واچوې دلته راځو ګوره دا فارمټ کوم فارمټ الفبا ده دا ورته انتخاب کړه اتومات څه کېږي
ګوره دلته رانغی څنګه ولې رانغی دلته ګوره پیج نمبر نه لري پیج نمبر واچوه پیج نمبر څه دې واچوه چې راغی الف راغی چې دا با تا ګوره هغسې نور 6 صفحې زیاتې بلغه بیا نور هم ورسره زیاتېږي ګوره ترجمه پورې ورسېده دلته راځو بل دلته پیج نمبر فارمټ خو انکلود چپټر نمبر دا چپټر نمبر باید راسي زه وایم دا هغه نه وي دا نه لکه دا هیډینګ د ګوره هیډینګ د دلته دا شان ورته کوي کوم هیډینګ یې اول هیډینګ ده خو دا اول هیډینګ سپریټوري څه شي یعنی جدا کوونکی څه شي دلته ګوره دغسې هایفن ده هایفن داسې خط سي که نه اگزامپل ګوره لکه یو بیا دغسې ګوره چپټر 1 یعنی اوله صفحه د چپټر 1 هیډینګ 1 ګوره دا ډیلیټ کړه دلته راځه فارمټ کې دا چپټر واچ ته ودرېده هغه پیج هلته باید نمبر انتخابي بعد هغه بیا چپټر کو